نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مسلمين صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى وسلم. لما عزتمند مشران و گرانو و دوستانو تو مسلمانانو چې کوم حالت تیریږي اوس یا پې روان دی، زما دا یقین دی چې هر مسلمان چې زړه کې اسلام او درد وي هغه به پې خفه وي. مخکې د افغانستان قصه تېره شوه چې غټو ظالمانو کافرانو پې حملې وکړې، مسلمانان پې خفه وو. هغه لا زخم نو جوړ شوی چې د عراق مسله جوړه شوه، او په عراق د ټول جهان کافران، د جهان بدماشان، د جهان بد اخلاق قوم او د جهان ظالم ترین قوم ورته یو شوي دي. نو عراق وړوکی ملک دی، د دنیا هغه فرعونیان، امریکنیان او برطانیه سره د خپل طاقت نه پیار سے استعمالی خواران به کومې پورې جنګ وکړي. ډېره بهادري وکړه، خو آخره د یو د لسم نه ده، د یو د سلو نه هم زیاته ده. او بمونه اولاد او زنانې ویشتلې کېږي. داسې حالت مخکې په بغداد یو ځل مخکې هم راغلی، او مسلمان تا اکثر د مسلمان د لاسه تکلیف رسی. زه خو په هغې هم خفه یم او د مسلمانانو د بادشاهانو په کردار هم خفه یم. تاسو به اورېدلي د تاتار فتنه، یو مشهوره فتنه تېره شوې ده، او د هغې مشر و هلاکو خان چې هغه د هېڅ قسمه دین قایله نو، او دنیا تقریبا ټوله اغشتې وه. لوی خلافت و د مسلمانانو، او بادشاه بغداد دارالخلافه و د ټول اسلامي ملکونو د 650 هجري پورې، د 110 هجري نه تر 650 هجري پورې، یعنی څه د پاسه 600 کاله تقریبا د مسلمانانو، د ټولو مسلمانانو ملکونو یو حکومت و دارالخلافه بغداد، او دا ټول د هغې تابع و، یو ملک و، عقیده یو، دین یو، شریعت یو. عیش پرسته بادشاه راشي، نو آخري بادشاه د بغداد او د ټول اسلامي دنیا بادشاه خلیفه. نو هلاکو خان سره د فوجونو په دې ملکونو را دې طرف ته هم توجه وکړه، د اسلامي ملکونو ته. چین او د روس ملکونه یې غشتي او هندوستان یې غشتي، نو په دې ورتلل. نو بادشاہ ته رپورټ لاړ
چې هغه هلاکو خان سره د فوجونو نه زمونږ د اسلام ملک طرف ته توجه ده. یو خاص وزیر او منافق ابن الالقمی شیعه مردار هغه ته وی دا معلوماتو که وزیر داخله معلوماتو که چې دا کوم خاص او دا هغه ساز باز او دا وی سره بس یو ورځ من پس دا شیان مواصلات خو نو کنه پخوا ورته وی صاحب هغه داسې تیریږي د ملک ته د خواسترګې روانې نو سترګې به تې وباسو. بیا بادشاہ ته رپورټ راورسېد د خپلو سړو په واسطه چې هغوی خو سرحد قریب رانل. د ابن الالقمي راوغوسته ورته ما ته خو رپورټونه رارسي چې رارسي وی زه معلومات کوم. بیا یو ورځ پس وی صاحب هغوی په دې لاره ځي ما معلومات کړه هغوی وایي منگا صرف سلام کو دا بغداد دا بادشاہ اسلام دا حکومت او زو پا مخا قبلی تا منگا اسلام دا حکومت سلامے لراغلی بادشاہ دے پا دے دو کسات بے رپورٹ را گئے چی اغیخ بغداد تا راو رسید بے ابن الالقمی تاوئی دا سنگ دوی خودن نرانا او کیمپونے ہو لگو او بغداد نبار پراتے ویسیب تیس خطرم محسوس ہوز معلومات بے ورطے ابن الالقمی وی وزیر جسیب ما معلومات اکڑو حلاکو خان وی زد بادشاہ سلامت دیر عقیدت مند دیم او زد آغزوی لخپل لور ورکو پا عقیدت کے او پا نظرانہ کے ناغی ذکر آغلی دین داغی دا خواہش تے چتاسو سرارن شازادگانونا او دسو خصوصی خوزونا داراش وزیرانونا کیم تبراش وعده بوشی او تاسو بوزے او غیبزی پا مخ اخپل لارواز بات کہہ دو دادا منافقانو کنا بادشاہ خوشحالش چہلاکو خان نکو خلق یری او دبدبے او اغخپل نور زمازوی لراکای نو دا خلچے لکه شمالی اتحاد وی بلے سیب نا بلے سیب زامنو نو بادشاہ سارا دا شازادگام نو کیم تا چلاوہ دا غرز نا پسنی بیروت ملتے بے حلال کر ٹھولے حلال کر او حلاکو خان فوج توی درے روز بغداد لوٹ کے چی سوینی ہو سمک نو سونا ورسرو مسلمانا بے اجتماعی طاقت ہی چلتا ذکر دا جنگ سے تیارے نو کر انو دا جنگ پا خطارک درے رز بغداد کے قتل عام نو اسونا با پدی لاشنو گرزے دل لاری کسی دا مرون لکی او دا مسلمانانو نیو کتب خانے وے پخوا خو چاپ خانے نوے قلمی کتابونو او بے زمان دا مذہب بالا دیرو ذکر امام ابو حنیفہ بغداد کے وے زیارت ملتا دے او سرکاری مذہب زمان مذہب حنفی او اسم عام دنیا کی زمین مذہب دے الحمدللہ پا شام کے پا اردن کے پا مصر کے پاکستان کے افغانستان کے سرکاری مذہب حنفی دے نو بے اندازی قلمی کتابونو شایخ کتب خانے ہوئے یو کتاب پا پس شلگونو پسونو جلدونو کیو او دس روز او پا بولی کلشیو پا قیمتی بادشاہنو لبلی کلکے دن او غیبت سرکاری طور غشتل او خزانہ کے بے محفوظات یو نسخہ با وکنا چاپخانے خونا چاپخانے سنسولہ کی جوڑی شوی دی بنا برد جوڑی کردی مصر کے اول نو
هغه ټول کتابونه سمندر دجلې ته وغورځول. وی درې ورځې دجله توره د سیان نه تور روانه ځکه دا قلمي کتابونه وو پکې. یو لوی حادثه په امت راغله او د اسلام ملک ختم شو. نو دا واقعه پې راغله. اوس هم د جهان کافران ټول بغداد ته متوجه دي. خدای پاک دې په دې کافرانو خپل قهر نازل کړي او هغه شانتې هلاک کړي چې څنګه سمود او عاد تباه کړي. خدای ته هر څه آسان دي، زمونږ خو څه وس نشته. چې چا وس ته هغه ټول چپ دي. قوم بسو کې قوم ټول خفه دي. که عربو کې دي که دلته دي کار دی کې ځکه مسلمانان خو د یو جسد په شانتې دي. دا د دواړو جهانو د سردار حکم دی. مسلمانان د یو بدن په شانتې چې بدن کې کوم ځای خوږېږي نو ټول بدن خوږېږي. مسلمانانو باندې په کوم ځای کې چې تکلیف وي ته به ورسره خفه که دې وس وي که نه وي دعا خو کولی شي، خدای ته ژړلی شي. نو هغه ژړه دعا خو سړی کولی شي. که الله څه وستې نه یا غوزه داسې چې لاس پلیستانه. نو زمانه خو ټوله ده ټکنالوژي زمانه ده، د بمونو زمانه ده. بم سره عام سره څه مقابله کولی شي؟ بم سره خو به د بم والا کوي چې چا سره بم یو جزونه عوامو خلقو سره خو دا نه. نو یو لویه حادثه وشوه هلاکو خان. دا د خدای فضل دی او مسلمانانو د ابتلاګانې راځي او دا خدای پاک یو قسم سره د نشم ورکوي چې دې کې لږ بیداري راشي. کافرو ته خدای څه نه وایي دنیا کې او مسلمانانو باندې تکلیف راولي او خدای دا دنیا د امتحان یو ځای پیدا کړی دی. که دې کې هر قدم باندې مسلمان غالب وي نو به ایمان کې امتحان نه پاتې کېږي. ایمان بالغیب زه ورته مثال کې وایم که نه، که سړي مونځ کولی او جیب کې 10 روپۍ پرېوتې دی چا به مونځ پرېښه، یا سړي مونځ نه کولی او په سر یو کوټکاڼې را پرېوتې وړوکې چټاکې نو چا به مونځ پرېښه. خو خدای دا نه کوي دنیا کې. ماشوم به پاک پی په هغه باندې به بیماري راغلي، ماشوم څه ګناه خو نه کړی، ماشومان باندې تکلیف راځي. د خدای دوست به پاک انسان به په مرضونو به مبتلا او دی خوا به یو بدماشي ډاکو به غل به او په عیش و عشرت کې مبتلا. دا دنیا ټوله د اشتباه او ځای دی کې دا خدای څیزونه څرګندوي نه، بیا خو د امتحان ځای پاتې نه شو. د پرچې د لیکلو پرس چې څه لیکي پکې لیکه، که کنزل پکې لیکي او کلمې پکې لیکي، خو پته به رستو لګي. نو دنیا خدای د عجایبات یو نمونه. پیغمبران به تکلیف به پرې راځي. موسی علیہ السلام جهاد کو د قوم سره عمالقه سره او لوی پیغمبر دی، سخت شکست یې وکړه، مړی شو پکې دی. دی وی خدای قربان دا ولې زه ستا پیغمبر یم، زه ستا دوست یم، ما سره خو ستا مسلمانان بندګان او دی خو سره کافر دی او مونږ شکست وکړه. خدای وی زه پروا نه لرم، لا ابالي. دا راولم امتحانات او د مخلص او د نامخلص او د ټګ او د ساز او د منافق او د پتم پدې لګي. بغداد هلاکو خان واغشت او درې ورځې ټول لار کوڅو کې رامړي پراته او دجله کې ټول کتابونه وغورځول. لکه روسیان چې کابل ته مخکې راغله نو د مسلمانانو کتابخانې د هغې مخکې سوځولې. د افغان مسلمانانو خلق په نره جهاد کړی دی خو لیډران یې غدارانو قتل. الله خدای هغې هلاک کړه، څوک مردار شو څوک روک شو. کنه افغانیانو جهاد په رښتیا کړی او کلک جهاد یې کړو، ځکه د ټینکونو سره په بوتلو مقابله کول دا ګران دی. او عراقیانو سخت جنګ وکړ، ځکه د دوی د خیانو د امریکای چې 3 غنټې کې به دا ټول عراق خالي کېږي. نو سخت نرتون جهاد وکړ، خو آخر چې یو سړي باندې اور ولي او منځ کې هېڅ ورسره نه
او د جهان ټول طاقتي طاقتونه پر راچاپېرئ او داسې بمونه استعمالیږي چې هغه مخکې نه دي استعمال شوي او کورونه او بنگلې او ماشومان او زنانه او بازارونه ټول ولا تباه کېږي نو هغې به څوک سړي باندې اور ورېږي. اسرائیل او د مصر جنګ امریکا خو پخوا نه غدار قوم راغلی خو زمونږ د حاکمان ناپوهه دي. بیړه را روانه ده د امریکې بیړه را روانه ده په مشرقي پاکستان کې مسلمانان وجل کېدل او دوی د امریکې د بیړې په انتظار لاړل. د چا څه کار دی چې بل دپاره ځان وجدي امریکا ستا دپاره ځان وجدي. نو بغداد لار دړې وړې شو خو خدای پاک مسلمانانو کې نیکان می دعاګانې کوي خدای ته زاری کوي چې خدای د امتحان او ابتلا زمونږ نه لرې کړي زمونږ اعمال دي چې مونږ ته رارسي. خدای پاک وایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تاسو ته چې څه تکلیف در رسي ستاسو د اعمالو په نتیجه کې او ډېرو نه خدای معافي هم کوي لا درګذر هم کوي. ما ورته مسلمان ته تکلیف رسي کافر ته داسې نه وایي هغه د پاره لوی ځای پاتې ده. خدای پاک عجیبه شان دی چې همت څوک بیا نه لي که نه نو خدای بیا فتح او کامیابي ورکړي او د امتحان پې تېر شي نشي پکې ډېر. خدای د هلاکو خان زوی چنګیز خان پیدا کړ خدای هغه ته هدایت وکړه د ایمان مسلمان شو. اگر ټول د کافر حکومت خدای د اسلام په حکومت بدل کړ. دا سرونه د علماو د سړو په کوڅو لارو کې به ځوړند کړو او خدای هغه ته هدایت وکړ. داسې یو عالم یې نیولو چنګیز خان ورته وایي ته ښې که زما دا سپی ښه دی وی که ما د خپل مالک تابعداري وکړه خو زه ښه یم سپی زما نه ښه نه دی او که زه نه تابعداري وکړم او سپی د مالک تابعداري کوي نو بیا سپی زما نه ښه وی څوک دی مالک. خدای پاک د واضح تبلیغ او نصیحت ورته کوله وکړه چنګیز خان خدای مسلمان کړ. خو د هغې حکومت په زوال کې حکوم بغداد دارالخلافه ختم شو. مسلمانان بیا په فکر کې شو نو دوه خلافت یې جوړ کړ مخکې یو او لوی طاقت نو یو ته خلافت عثماني وایي بل ته خلافت مغولي وایي. عرب او ترک او دغه دا چې اوس آزاد شوي دي د روس نه دا ټول ملکونه خدای یو بل سړی پیدا کړ عثماني نوم او په ترکو کې استنبول کې خدای پاک هغه له اختیار وکړ او ورو مسلمانان دا جمع شو بادشاہي جوړه شو. د استنبول نوم پخوا قسطنطینیه قسطنطین یو عیسائی بادشاہ تیر شوی سن 325 سنه عیسوي کې نو دا دارالخلافه هغه جوړه کړې مسلمانان پې ورغلل او خدای پاک فتح کړ. او عجیبه واقعه دا وه چې فتح کېده عیسایان او ملایان په یو مسله په جګړه اخته چې کوم وخت غیر ضروري مسلو باندې د مولیان مختلف شي نو قوم ته لوی فساد جوړېږي. باسې په دې چې عیسی علیه السلام په خپل عمر کې د معدې سپینه ډوډۍ خوړلې ده که نه ده خوړلې نو چا وې خوړلې ده چا وې نه ده خوړلې او داسې خبره ده او دلته پې مسلمانان ورغلل. ګرجه اوس هم شته هغې ته آیا صوفیا ګرجه وایي او هغه د ترکو بادشاهانو جماعت کې لوی تاریخي او قسطنطین نوم یې بدل کړ نوم یې ولا اسلام آباد کې ایښود په ترکو کې اسلام آباد ته استانبول وایست
استنبول مانا اسلام آباد، دا نم والا مسلمانانو اخر قسطنطینیه کلمخ کی نمی قسطنطینیه بے نمی اسلام بول شو، اسلام بول تے استنبول ہوئے کہ معنی اسلام بول دے اسلام آباد. بیلوی اب بادشاہی بھی دا کافر نمم نو چنگیز خان تخدہ ہدایت و انگریز سے حیثیت اور یہود ذلیل قوم و در آیا و پا شکل بوسی دل زی پدے بڑیاں شانت قوم نی سے حیثیت و نا دا انگریزانو سے حیثیت. بے دا سے انگریزانو دا قومیت پنم خلافت کے انتشار پیدا کی دا میں طویل عمر کے اور آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید اور غیر فوجی جرنیل مصطفیٰ کمال کے نسبن یہودی اور دا انگریزان ایجنٹ داغا پا واسطے عرب ورطا پور تکر دا قومیت پنم اور پا فوج کے انقلاب آواست کچا حج کړي د خلافت عثماني د آبادې بوویني د مدینه منوره او د مکه مکرمه چې خدای دا کاڼي راوړل